که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په پایوټ چارت باندې کار کوم. لومړی راځم دا ډاټا ما دلته راوستې ده چې د افغانستان د پاپولیشن یا د نفوس ډاټا ده چې مثلا په افغانستان کې څومره نفوس ده او څومره ولسوالۍ پکې دي. کله تر شو موږ ویل چې زمونږ د نمبر چې ده هغه ښي خواته راځي. که دلته موږ د دې کالکولیشن وکړو مثال دا به موږ ته ریزلټ را څرګند نه کړي. که ورته چې الټ مساوي مثال دا سم که اوس دا مثال تر کوم ځای نه تر کوم ځای پورې د دې نه نیسمه تر اخره پورې دا مې ونیوه انټر کوم. دلته ګوره صفر نتیجه څه شوه؟ صفر شوه. ځکه چې دا په خپله چې ده دا نمبر نه دی، دا چېرې ټکس دی. مثال دا تاسو مجبور یاست چې دا څه کوي دا ټکس نمبر ته. اوس ګوره ټول څه دي چپې خواته دي نمبر. کله چې نمبر وي ښي خواته وي، که ټکس وي مثال هغه چې چپې خواته وي. اوس کوم چې کنورټ ټو نمبر مثال دا ټول مثال کړه ګوره ټول نمبر ته بدل شو. اوس دا وایي چې 391 ولسوالۍ دي. په افغانستان کې ټوټل 391 رسمي ولسوالۍ دي او تقریبا یو څه پکې موقتي ولسوالۍ دي چې هغه په موقت ډول سره جوړ شوي چې ټول 414 ولسوالۍ راتلې په هغه وخت سره. خو اوس نه پوهېږم چې څومره به وي او په کوم شکل به وي. دلته مثال دا سلیکټ کوم، ټول شیټ سلیکټ کوم، د ډبل کلیک کوم چې د دې ټایټل ماته را څرګند شي. دا د مثال د آیسو کوډ دی او دا چې د مثال کیپیټل د هر ولایت مثال مرکز دی چې د کوم ولایت کوم مرکز دی او د چې د یو ان ریجن دی. مثال چې یو ان کوم ریجن نه جوړ کړی دي او دا په خپل ریجن نه دي چې مثال کوم ریجن یا حوزه یا زون دي. دا ایریا دا په کیلومتر باندې چې دومره کیلومتر مربع ایریا ده مثال او د پاپولیشن دی چې په 2015 کې دومره ده او په 2020 کې دومره ده. خو 2023 کې چې کوم دغه شو د استیمیشن شو تقریبا 1.9 میلیونه نفوس د افغانستان اټکل شوی دی. دلته راځو په پاپولیشن ډنسټي چې مثال پر کیلومتر چې مثال په یو کیلومتر کې څو کسان دغه دي. مثال دا چې پاپولیشن د په کیلومتر کې په هر ولایت کې دومره کسان اوسېږي، یعنی 30 کسان په یو کیلومتر کې. مثال دا ډېر د افغانستان مساحت ډېر لوی مساحت دی. مثال د افغانستان نفوس څخه هم زیاده. خو اوس راځو موږ په هغې باندې خبرې نه کوو. راځو څنګه موږ چارت جوړولی شو. لومړی دلته راځم مثال دا پاس کالم چې ده دا چک کوم، دا را چې ده دا چک کوم، ټاپ را دا فریز کوم. کله چې زه لاندې راځم نو دا ماته شوي فریز وي. بیا دلته کلیک کوم، ورته هم چې انزرت کې راځم، ورته هم چې پیوټ ټیبل یا ریکمنډډ پیوټ ټیبل یا پیوټ ټیبل نیسم مثال فرام ایگزیسټینګ ډیټا سورس یا دغه رینج کوم رینج چې ده. مثال دلته دا ګوره ټوټل موږ ورکړی دی دغه 15 به 15 کم، ځکه چې هغه لاندې ټوټل زموږ په کار نه دی. په نیو ورکشیټ کې مثال دا پیوټ ټیبل موږ ته چېرته جوړ کړه؟ په نیو ورکشیټ کې جوړ کړه. اوس ورته هم چې اوکې مثال دا پیوټ ټیبل دلته راغی چې مثال په دې شکل سره. دلته زه دا ورته رینیم کوم، ورته لیکم چې پیوټ ټیبل مثال دا پیوټ ټیبل شو. زه راځم په دې کې مثال دا زموږ فیلډونه که زه د دې نه بهر سلیکټ کړم دلته موږ ته دا لیست د فیلډونو نه ښیي. خو که دلته سلیکټ کړم دا موږ ته ښیي. راځم دا مثال ریجن دلته په رو کې اچوم. کله چې رو کې ریجن واچو ګوره سنټرال نارت ساوت مثال دا څه شو؟ ریجن شو. که زه دا لرې کړم او مثال دا د یو ان ریجن واچوم مثال په دې شکل سره دا سنټرال مثال ایست نارت ایست نارت ویست ساوت ایست ساوت ویست او ویست مثال په دې شکل سره دا لیبل شوي. دا معنی دی لیبل کړي، دا په دې ډیټا سیټ کې لیبل شوي دي. اوس په دې کې مثال نمبر اف ډسټریکټ اچوم چې مثال د دې څومره ډسټریکټ دی په هر یو کې. دا ګوره دا چې شو نمبر اف ډسټریکټ په دې هر یو ریجن کې. که زه دا کلیک کړم دلته او زه راشم ورته وایم چې په دې پیوټ ټیبل کې راشم دلته ورته وایم چې پیوټ چارت مثلا پیوټ چارت ونیسم دلته دا څه نیسم کالم
چارت نیسم ورته هم چې اوکې مثال دلته دا چارت راغی په دې کې تاسو چک کول شئ ګوره دا سم اف نمبر اف ډیسټریکټ دی مثال دا چې سم اف نمبر اف ډیسټریکټ دلته یو ان ریجن دی د دې ځنه کولای شئ چې تاسو فلټر کوي مثال سنټرال دا لري کوي دام لري کوي دام لري کوي او ویست پرې دی په دې شکل سره دا درې مثال دغه دی اوس په دې کې سنټرال شو ایست شو ویست شو نارت او دغه پکې نشته دی ساوث پکې نشته کنه مثال دا نه دا ورکړی نارت ویست او دا شینه ورکړی دی په دې کې مثال مشخص هغه نه دی ورکړی نو تاسو د دې نه چک کولای شئ فلټر کولای شئ که د دې نه په ټیبل کې فلټر کوي دلته هم تاسو کولای شئ چې فلټر کوي ګوري راسن دلته راغی دا تاسو مثال څه دی د پای ټیبل نه ډیټا فلټر کولای شئ د دې چارت لپاره دلته دا چارت ټایټل دی مثال که دلته تاسو ټیکس ولیکئ تاسو راسن مساوي دلته کولای شئ چارت مخکې ویل دلته ټایټل لیکئ مثال ورته چې ټوټل نمبر اف districts by region مثلا ټوټل نمبر اف ډیسټریکټ بای ریجن مثال دا 4 شو په دې کې دا 4 تاسو جوړ کو په دلته راتلای شي د دې لپاره ګوره فارمت دی په فارمت کې مثال دلته دا اوټلاین تغیرولای شي که زه راشم دلته مثال په دې شکل سره ګورئ دا رنګ ورته ورکولای شي مثلا لاندې وګورئ 4 د دې شاته دی مثال دا تاسو تغیرولای شي زه به داسې کوم چې دا به کلوز کوم دا چارت به دې خوا راولم چې مثال کله زه دا سلیکټ کوم نو تاسو به دلته د دې دغه کتای شئ دا چې دی مثال بیکګراوند نه لري ترانسپیرنت دی مثال ګورئ په دې شکل سره دا په دې شکل مثال شاته دغه بیکګراوند لاندې چې د بیکګراوند لاندې شي هغه ښیي د تاسو ګورئ دا تغییرېږي د دې ځنه تاسو کولی شئ چې فیل مثال د دې نه مثال ګټه واخلئ لکه چارت مختلف رنګونه ورته ورکوي دلته ورته چې مور فیل کلر مثال په خپله ورته یو رنګ غوره کوي یا دلته کاسټم کلر د کوډ په حساب جوړ کوي او دې ته ورکوي راځم دلته دا د اوټلاین دغه دی چې مثال اوټلاین کې سره کوم کلر مثال ډبلولی شئ ګورئ مثال دا باردار ټول فرق کوي لکه په دې شکل سره زه مثال یو دغه نیسم یا ورته چې ډاټ ډاټ مثال دغه په دې شکل نو تاسو کولی شئ چې د دې نه دغه کې ورته چې نو باردر مثال باردر به دې نه به باردر لرې کې ګوره اوس باردر نه لري که زه بیرته راشم ورته یم چې باردر ورته ورکړم دلته دا په دې شکل باردر دی دا زه نیسم چې مثال دا باردر دلته ګوره دا لین نه چک کړه په هغه شکل کړه اوس راځم ورته یم چې په دې شکل سره دا ورته ورکړه مثال دا ګوره شاوخوا باردر به د دې ورکړي ورته زه دا دې خواته لږ راولم او که داسې لیکم دا ګوره باردر دی په دې شکل سره دا باردر به دې ته څه کړي ورکړي زه بیا دا چې د فارمت کې که ټایټل ته مثال یا همدې ټول ته که ټول سلیکټ وي دا په دې شکل او که نه یوازې ټایټل ته مثال دغه ورکوئ دا سلیکټ او ورډ آر سټایل ورکوئ مثال کولی شئ چې د دې نه ورکړئ دا چارت به زه لږ دې خواته راولم چې تاسو وګورئ چې مثال موږ څنګه د دې چارت لپاره اول دا ټایټل به سلیکټ کړئ او بیا به راشئ دې ته او مثال ګورئ داسې ګلو دا شیونه د دې نه ورکولی شئ مثال ریفلیکشن په دې باندې کار وکړئ په خپله پې پراکټس وکړئ چې مثال کوم یو ستاسو خوښیږي په هماغه شکل سره د دې نه تاسو فارمات ورته ورکولی شئ ګورئ دا شکل د اشکالو دی چې تاسو د ده فارمات کولی شئ دا مو سلیکټ دلته ډیزاین ته راشو په ډیزاین کې وګورو مثال دلته هم مختلف ډیزاینونه دي په دې کې دا ډیزاینونه په دې شکل دا ډیزاینونه دلته دا ایکسل دا فایل چې دی دا چې دی زوړ ورژن دی زوړ ورژن دی نو زیاتره بعضې شیونه به په دې کې کار نه کوي که دلته زه راشم دا وګوره لیجنډ کوم خواته راوړئ مثال ډیټا لیبل ورته ورکړي څه وکړي مثال په دې شکل اوس مثال پیوټ ټیبل انالایزر ته راشم دلته مثال دا ورته یم چې کلیر مثال دې نه پیوټ ټیبل به ټول دا شي کلیر شي کنټرول زد بیرته به څه شي دا به راشي کله چې زه ریفریش کې لیکم دا به ټول ریفریش شي که چې چېرته دا د کوم بل ډیټا سیس سره لینک وي یا تاسو راشئ دلته تغییر راولئ نو دې کې به اتومات په ټیبل کې به څه راځي تغییر به راځي دلته تاسو کولی شئ چې را سویچ کوئ مثال په دې شکل سره لکه ټوټل ته راغی دلته لیجنډ راغی په دې شکل چې مثال هر رنګ تاسو ته ښیي د دې نه تاسو کولی شئ چې
مثال ډیټا لیبل او دا شی نه اضافه کوي تر شي ورته چې کله د کله کې ګوره ډیټا ټیبل لاندې راغی کدی باندې کله کې مثال دا چې ده ډیټا لیبل راغی نو دا ډیټا تاسو کولای شئ چې مثال دا چارت یو نوی شیټ ته موو کوي دا چې ته موو کوي او نوی شیټ ته موو کوي ورته چې موو مثال نوی شیټ چارت 1 مثال د دې ذکر ګوره مختلف د چارتونو تاسو کولای شئ چې موو کوي مثال دلته ګوره دا راغی مثال ته عین شای کم فارمټونه چې تاسو الته کار کولای شو دلته هم تاسو کارولای شئ چې څنګه د دینه استفاده وکړئ دا چې څنګه د پایټ ټیبل نه تاسو چارت جوړوئ مننه چې تر دې دمه زما سره وي یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ